د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین تر نیول کېدو وروسته د عبدالباري جهاني ښکلی نظم د منظور پښتین لپاره ټولو لر او بر افغانانو ته ډالۍ وي. ولیکه اسمانه د زمان حماسه ولیکه، ولیکه اسمانه د زمان حماسه ولیکه، هیره چې نکي پر ګریوان حماسه ولیکه. تا خود کونړ د 1000 کیسې لیکلي دي، تا خود کونړ د 1000 کیسې لیکلي دي، نن د اباسین د جالوان حماسه ولیکه. ډیر می د اورنګ او خوشحال خان په کیسو ستړي کړه، ډیر می د اورنګ او خوشحال خان په کیسو ستړي کړه، نن د پنجابي او منظور جان حماسه ولیکه، نن د پنجابي او منظور جان حماسه ولیکه. زبزر کلونه د خیالي رستم کیسې کوي، زما د افسانو د قهرمان حماسه ولیکه. شرنګ د زولنو به د غوږو ته رسېدلی وي، شرنګ د زولنو به د غوږو ته رسېدلی وي، بیا د صمد خان او پاچا خان حماسه ولیکه. واري د قدرت له نشو مستو لیونیو دی، واري د قدرت له نشي مستو لیونیو دی، نن یې په ساحل کې د توپان حماسه ولیکه. لاره د خیبر د پښتنو د تلو راتللو ده، لاره د خیبر د پښتنو د تلو راتللو ده، اوس یې پر پیچمو د کاروان حماسه ولیکه. بیا یې د ایپي د مورچلونو ډیوې بلې کړې، ډیوې بلې کړې، نوې د ایمل او دریا خان حماسه ولیکه. زه به د پنجاب د ړنګېدو زیری درکم، زه به د پنجاب د ړنګېدو زیری درکم، ته په زولنو کې د زندان حماسه ولیکه. ما یې دنګونه په خوبونو کې لیدلې وه، ما یې دنګونه په خوبونو کې لیدلې وه، نن مې په دیوان کې د جانان حماسه ولیکه، نن مې په دیوان کې د جانان حماسه ولیکه. ټولو لر او بر پښتنو ته ډالۍ وي.